جاپان ته د ولسمشر غني سفر. جاپانیانو ته ولسمشر غني څه وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس غني د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاجګذارۍ مراسمو ته وربلل شوی و. هغه په دغه مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د جاپان له لومړي وزیر، سیاسي کمیټو او یو شمېر نورو چارواکو سره په متقابلو اړیکو او خصوصا اقتصادي برخې او قانونو کې د پانګې اچونې په اړه خبرې وکړې. خو یو شي ته به ستاسو هم فکر شوی وي چې کله هم غني کوم هیواد ته سفر کړی نو هلته پوهنتونونو کې ویناوې کړې. دا چې غني یو لوی استاد دی نو له غني جاپان هم وغوښتل چې د پوهنتون محصلینو ته یوه وینا وکړي چې د هغه د وینا مهم ټکي در سره شریکوو. جمهور رئیس محمد اشرف غني پلازمینه توکیو کې د ابتدایي ورزشي علومو پوهنتون کې د محصلینو او استادانو او یو شمېر ډیپلوماتانو او د جاپان حکومتي مقاماتو ته په خطاب کې وینا وکړه. په دغه وینا کې جمهور رئیس وویل زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاجګذارۍ په مراسمو کې ګډون کوم او هیله لرم جاپان په دغه نوې دوره کې زرګونه کلونه په سوله او هوساینه کې تیر کړي. جمهور رئیس دغه راز په جاپان کې د وروستي توپان د قربانیانو په خاطر د خپلې همدردۍ مراتب څرګند او ویې ویل فرهنګي مشترکاتو د دواړو هیوادونو خلک له کلونو راهیسې سره پیوند کړي دي. جمهور رئیس له افغانستان سره د جاپان د دوامداره مرستو مننه وکړه او ویې ویل د افغانستان لپاره د جاپان مرستې پر موقع، موثرې، مثمرې او شفافه وي. دغه راز له 2001 کال راوروسته چې په افغانستان کې نوی حکومت ایجاد شو، جاپان لومړنی هیواد و چې د افغانستان په اړه د توکیو لومړنی کنفرانس کوربه‌توب وکړ. جمهور رئیس غني د بشري پانګې ارزښت ته په اشارې وویل هغه څه چې موږ نن په افغانستان کې د ایجاد په لټه کې یو هغه بشري پانګه ده. هغه زیاته کړه له بشري پانګې پرته له طبیعي پانګې څخه استفاده نه کیږي او په دې برخه کې د زیاتې پانګونې اړتیا ده. د هیواد جمهور رئیس څرګنده کړه جاپان د ښوونې او روزنې او تحصیلاتو له لارې له افغانستان سره د بشري پانګې د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کولی شي. هغه زیاته کړه ټیمي کار، همغږي او د کار په طریقه متمرکزه رهبري د جاپان د تحصیلي نظام له ځانګړتیاو څخه دي. جمهور رئیس غني دغه راز وویل موږ افغان کوچنیانو او ځوانانو ته د تعلیم او تحصیل د زمینې برابرولو په لټه کې یو او هیله لرم د بشري پانګې د ایجاد په برخه کې ستاسې مرسته ولرو. د هیواد جمهور رئیس له وینا وروسته په داسې حال کې چې د ابتدایي ورزشي علومو پوهنتون رئیس او یو شمېر استادانو یې ملتیا کوله د یاد پوهنتون په انګړ کې یو نیالګی کېښود. هدف له دې ویډیو څخه دا و کله چې نور د ولسمشر غني خبرو او عمل ته دومره اهمیت ورکوي او د اورېدو ټکي دي نو موږ خو یې باید ملاتړ وکړو او تر شا یې ودرېږو. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.